غیبت کول د مسلمان غیبت کول پشیشا د مسلمان عیب او پدای بیانول دا یو لوی آفت د ژبې چې انسان ته ملاویږي. دا کوم آیات چې ما تلاوت کړل د سورۃ الحجرات 3 نمبر آیات پدې کې الله جل شانه د سورۃ الحجرات کې د اتفاق او د اتحاد لپاره اصول ذکر کړي، آداب الله ذکر کړي چې په دې باندې عمل وکړو اتفاق براشي، معاشره کې اتحاد براشي. او کله سورۃ الحجرات د آداب انسان لحاظ ونه ساتي نو اسه بدایو چې راځي چې اتفاق او راځي چې اتحاد وکړو، ډېر اتفاقونه او ورولېو غاڼه برا جمع شي او فائدہ و ملاو نشي. نو دیکھیں اللہ رب العالمین اولینی خبر دا ذکر کړه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے د ایمان خاوندانو دی ګمان نظام ډیرو ګمانونو نظام وساتو. ان بعض الظن اثم، زکه بعض ګمان چې دا ګناه ده، زنه ګمان هغه خو بساته لکه په الله باندې حسن ظن، په الله باندې ښه ګمان کول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله، تاسو کې یو سړی ته یو کس ته مرګ ناراضي مگر په الله به ښه ګمان ساتو، په الله باندې ښه ګمان ساتو. یو سړی د ډیر دعاګانې غواړي یو هیڅ قبول نصار نه کړ، نو دې کې به الله باندې بدګماني نه کوي چې مړه ما خو ډېر دعاګانې وغوښتې، الله دې ما دعا نه قبلوي، دې ما زه الله ته خوښ نه په الله بدګماني نه، په الله به ښه ګمان کوي چې ما دعا وغوښته په دې کې دې ما خیر ده، که ما ته دا چیز نه ملاویږي دې به کې ما خیر، په الله به ښه ګمان کوي. الله باندې به دا ګمان حسن ظن به کوي چې انشاءالله الله غفور رحیم ده، الله به بخښنه کوي. خاص کر کے چې انسان مري مرض الوفات کی وینو بیا خو خامخا په الله ډېر ښه ګمان ساتي، او دارنګې په مؤمنانو به ښه ګمان ساتو. مؤمن سړی دی ولید په یو غلط ځای کې ولاړ دی، نو په مؤمن باندې بدګماني مه کوه چې ګوره دام په دې ځای کې ولاړ ده، دا به غلا کوي، دا به جواري کوي، بد کار به کوي. نه، په مؤمن باندې ښه ګمان کوه چې دا ښه سړی ده، مؤمن ده، دا بچی ته یو ضرورت په تور دې ځای ته راغلی وي، دا بد سړی نه ده، په مؤمن به بدګماني نه کوي. په غل غدو انسان به ظن مظنون چې ته ویل شي بدګمانه سړی شي، په هغه بدګماني دا جایز ده، هغه باندې بدګماني ګناه نه ده. مثال په یو ځای کې غلا وشوه، دې ده کې یو غل سړی ده، یو غل او ته وایې چې دا غلا به هم ده کړې وي، نو دا بدګماني دا ګناه نه ده، دا بد نه ده، دا جایز ده، ځکه خپل ځان بدګمانه کړی. خو مؤمن باندې به ښه ګمان کوو. نو الله فرمایي چې د ډېرو ګمانونو ځان وساتو. ان بعض الظن اثم، بعض ګمان چې دا ګناه وي. ولا تجسسوا، الله فرمایي جاسوسي مه کوو، د مؤمنانو عیبونه پټ دا مه لټوه چې پسې لګیا وي او یاره ګورې چې څه عیب به په ده کې پیدا کړو، څه کمی به پکې پیدا کړي، دا مه کوه. ولا تجسسوا. او دریم پسې الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض د بعض غیبت نه کوي. ځکه زموږ استاد محترم رحمه الله شیخ عبدالسلام رحمه الله رحمتا واسعه فرمایل چې په دې آیات کې جمع کېدلو کې یو خاص وجه ده. اول په یو انسان باندې سړی بدګماني شروع کړي، بیا په هغه پسې تلاش شروع کړي چې د کې عیب څه ده، بیا د هغه عیبونه معلوموي. نو چې معلومي کړي نو بیا ذکر کوي خلکو ته لکه فلان کې خدا کار دا کنه پوه خو نه. نو غیبت بیا د دې نه بعد شروع کېږي، دا یو بل سره تړلې کړی دي چې په چا باندې اول بدګماني، بیا د هغه د عیبونو تلاش او بیا په هغه پسې غیبتونه او مجلسونه ګرمول. الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض یو مسلمان دی بل مسلمان غیبت نه کوي. ایحب احدکم،
ته څوک غیبت کوي نو دې ته لږ فکر کول پکار ده. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. یو سړی تاسو کې دا څوک شته چې هغه راپورته شي یو مسلمان مړ ده صاحب کې نشته مړ شوی ده. دا څومره جزا ښکاري. خلک د مړي څومره قدر کوي، څومره عزت کوي، څومره په هغه باندې ترحم کوي، هغه باندې زړه سوځي. خو یو سړی راشي راپورته شي او د مړه ورور باندې چک ولګي د هغه غوښه وخوري، دا به څوک وکړي؟ الله فرمایي غیبت هم دغسې ده. لکه سره یو سړی راپورته شو یو بل مسلمان رور مړ ده هغه نه یو چک کوي د هغه نه غوښه خوري. الله فرمایي فکرهتموه. دا خو تاسو ټول بد ګڼو، څوک هم دا ښه نه ګڼي. نو دغسې دا غیبت هم بد وګڼو. واتقوا الله، د الله نه وډار شو، د الله تقوا اختیار کو. ان الله تواب الرحیم. په دې خپل اعمالو باندې الله ته توبه وباسو. الله رحم کوونکی او توبه قبلونکی دی. یو انسان توبه وباسي صحیح ده بالکل، الله داسې نه ده چې نه باسته توبه د چا نه کوي. ان الله تواب الرحیم. الله ډیر توبه قبلونکی هم ده او رحم کوونکی هم ده الله. لورونو د غیبت تعریف څه ده؟ ډیر کرته مونږ دا وایو یو سړی د چا عیبونه لګیا ده بس په مجلس که څوک داسې الله والا وي توجه به دلته د غیبت مه کوه. نو هغه څه جواب کوي؟ یاره جی دا کار پکې شته ده که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کره صحابه کرامو ته وفرمایل اتدرون ما الغیبه؟ ما صحابه او تاسو ته پته شته چې غیبت څه ته ویل شي؟ صحابه کرام ادبناک خلک وایي فرمایل الله ورسوله اعلم، الله او رسول خبوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د غیبت تعریف ذکر کړ ذکر کا اخاک بما یکره. د خپل ورور د مسلمان یو عیب، یو بدی، یو بدکار یا د هغه یو کمزوري په دې بیانول چې هغه بد ګڼي بس دغه ته غیبت ویل شي. یو مسلمان ورور کا هر څه ته بیان خو چې هغه بد ګڼي یکره هغه بد غني نو بس دغه ته غیبت وشي. دغه سوال چې نن معاشره کې موږ کوو یو بل کسو چې رایتا اے د الله رسول الله ماته دې خبر راکا ان کان فی اخی ما اقول. دا چې څوین دا پاګه کې موجود دی په دې ورور کې نو بیا هم دا غیبت وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان کان فیه ما تقول فقد اغتبت. چاغه کې هغه کوم عیب ته بیانوي دا پکې شتم دغه ته غیبت ویل شي. وان لم یکن فیه فقد بهت. کچیر ته په چا پسې بد بیانوي پاګه کې اړو موجود نه ده نو بیا خو ډیر ظلم وکړ، بیا دې خو بهت بیا خو بهتان وتړ. ځکه غیبت دې ته ویل شي چې چا بدی بیانول چاغه کې شتا، او بهتان دې ته ویل شي چا پسې بد یا یو خبره کول پاګه کې نشته ده نو دغه ته بیا بهتان ویل شي. دا خو به دې نه لوی ظلم ده. د ژبې په آفاتو کې به ان شاء الله مونږ دا وی چا باندې بهتان تړل، چا باندې په دروغ یو بد خبره تړل، دا یو لوی آفت ده. ان شاء الله دا هم بیانو. خو اول دا چې چا کې یو ستیش تا او ته بیانوي نبی هم فرمایي چې دا د غیبت او د دې عیب څومره ده. حدیث د ابو داود کې دی، مسند احمد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې نبی هم بر اسمانونو ته لاړه د معراج په شپه نو ډېر عجایب ولیدلو، ناشنا کارونه نبی هم ولیدلو. او بیا به چې یو کار به ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا به داغي نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام به سره او مرګره او په دې سفر کې تاسو به وکړ چې تاسو نو دغه عجایب کې نبی فرمایي چې زه تیر شم په یو قوم باندې لهم اظفار من نحاس. یغه دا غو دا نکونه چو دا د تانبې نه جوړ دا کوپر چې کوم دا د ګوره دروازه نه ما یو طالب ته ترجمه کوله نو قران کې دا نحاس لفظ چرال نو هغه وی چې بیا چې ما ته ترجمه ورو نو هغه وی چې دروازه نه تانبا دا کوم دا چې دا کوپر چې انګلیش کې هغه ته وی نبی فرمایي د کوپر د تانبې دا نکونه هغه او صرف دا خو څه بدل نه سړي یخمشون وجوههم وصدورهم د خپل مخونو نه داسې دا غوغه پیراشلولې
وصدورهم د سینو نه دا غوښې په باندې دا سره شلول ناشنا کارو. نبی صلی فرمایي چې ما تپوس وکړ جبرئیل یا من هؤلاء یا جبرئیل، جبرئیل دا کوم خلق دي، دوی دنیا کې کوم نقصان کړی و، کوم ګناه د دوی نه شوی و چې دومره په سخترین عذاب باندې مبتلا دي، په ځان باندې الله خته کړي دي او د تانبې په نوکونو باندې دا غوښې ځان نشلي. جبرئیل د دوی څه عمل و؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جبرئیل وی هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس، د الله رسول سلام دا هغه خلق دي چې دنیا کې د خلکو غوښې خوړلې، یعنی غیبت کول، ويقعون في اعراضهم، او د خلکو په دې عزتونو کې به ورغورځېدل. یو مسلمان بیزتی دا به ډیره عجیب، مسلمان بیزتی به کوله، د هغوی عزتونه پای کې اب پایمال کولو، ځکه د مسلمان ورونو ډیر حرمت ده او عزت ده. عائشہ رضی الله فرمایي وحکیت له انسانا، یو ورځ ما نبی صلی الله علیه وسلم کس نقل وکړل، الله دې مونږ معاف کړي، کله کله مونږ د چا دې خبرو هغه نقل وکړو، یاره پلان کوي داسې خبرې هغه الفاظ، کله د هغه تللو انداز وکړو چې څرنګه روان وي نو تللو انداز هغه، کله د بل چا یو عادت وي مونږ هغه عادت د هغې حکایت او نقل وتراو. دا هم ګوره په غیبت کې راځي دی، و سړي خبر انداز او ته هغې نقل وتاروي او هغه په دې باندې بد ګڼي، نو دا په دې کې شامل شو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ذکرک اخاک بما یکره، یو سړي هغه نقل وتارول چې دا چې هغه د غیبت ګڼي، دا هم په دې کې شامل شو، دا هم غیبت د چا پیښې کول، دا ګوره چې هغه بد ګڼي، دا هم غیبت. نو عائشہ رضی فرمایي حکیت له انسانا، ما نبی صلی الله علیه وسلم ته د یو کس هغه نقل وکړل، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما احب انی حکیت انسانا وان لی کذا وکذا، عائشہ تا خو نقل هغه کړل خو ما ته که څومره دومره مال را کوي بیا هم زه د چا نقل د چا پیښې زه نه کوم. مونږ خو پیښې دې د وجې نه کوو چې یا یو انسان سپکول غواړو، یا هغه سپکاوی بیانو، یا دویم مقصد به مونږ دا وي چې دا خلک را پورې وخاندي، بل مقصد خو نه وي ګره د چا نقل په دې نیت چې دا خلک را پورې وخاندي. خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم دا خو معمولی کار ده، خندېدل یا که څوک ما ته دومره ډېر مال را کوي نو زه د چا نقل هغه نه کوم، د چا پیښې نه کوم. ورونو مسلمان مونږ ته پکار ده او دې سره هغه دفاع م راځي چې په کاره په یو ځای کې د چا غیبت شروع کړي، په دې باندې به دا غیبتونه کم شي او که الله وغواړي ختم به شي. چې د چا مونږ په مخ کې غیبت شروع شي، یو بل ته تنبیه ورکول چیرې دا کار مه کوه، دا په غیبت کې راځي او دا ډېر لوی اجر ما او تا ته په الله راکړي. ځکه حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رد عن عرض اخیه، چا چې د مسلمان دی عزت دفاع وکړه، چا پسې سپکې خبرې شروع شولې، چا پسې بدې خبرې شروع شي او ما او تا د هغې دفاع وکړه چې نامړه ښه سړی ده، ډېر نیک سړی ده، دینداره سړی ده، موحد انسان ده، متبع سنت انسان ده، ما او تا دفاع وکړه. نبی هم فرمایي من رد عن عرض اخیه، چا چې د مسلمان دی عزت دفاع وکړه رد الله عن عرضه النار یوم القیامه، د قیامت پورې د دې د مخ نه به الله اور لري چې الله یې مخ نه سوځوي، ډېر غټ اجر به میلاو شي او ان شاء الله به دې به دا غیبتونه واوري. دې او بل ته تنبیه ورکو، ځکه تا دې موږ داسې عادت جوړ شوی ده چې په لاشعوري طور باندې دې موږ د خولې نه خبرې ولي، بل مسلمان به ما ته تنبیه راکوي، زه به هغه ته تنبیه ورکوم. نو د یو مسلمان دفاع وکړو او بل مسلمان ورور ته تنبیه ورکوو. سلف صالحینو به ډېر کوشش کوي دې لپاره. د قاضي عیاض یو کتاب لیکل ترتیب المدارک، پای کې د دویمه صدۍ یو مشهور محدث او فقیه انسان عبدالله ابن وهب رحمه الله هغه فرمایي چې ما په خپل ځان باندې دا سزا مقرره کړې وه چې زه د مسلمان غیبت وکم سبا ته به زه روژه نه سم.
ځان ته مې دا سزا ورکړي ته ولې دا غیبتونه کوي عبدالله بن وهب یې چې دغه طریقه مې شروع کړې وه چې غیبت به رانه وشو سبا مې روژه ونیول خو د هغې سره مې دا نفس بلد شانته شوله بیا به خوند راکوله نو ما وی چې دا خو سزا پاتې نه شوه چې زه روژه ونیسم ما ته خوند راکوي دا سزا پاتې نه شوله نو بیا مې بله طریقه اختیار کړه چې کله به د چا غیبت رانه وشو نو سبا ته به یو درهم هغه صدقه وکړله نو دا مې په دې نفس باندې بیا ډېره ګرانه پرېوتله او بیا د غیبت نه په دې طریقې باندې منع شو کوشش کول پکار دی ورونو چې دا سړی وایي که موږ نور څه نشي یاره زه به انشاءالله 2 رکعاته نفل به کوم چې غیبت رانه وشي یا به خیر یو 10 روپۍ او 100 روپۍ به صدقه کوم چې غیبت رانه وشي دا لویه بیماري ده نن پلوای عام ده د موږ مجلس اله نه ګرمېږي چې په هغې کې د چا غیبت نه وي شروع او شیخ الاسلام رحمه الله ډېر عجیب تر چې کله کله یو سړی به دعا کوي او دا به غیبت وي دعا به کوي دی به غیبت څرنګې هغه فرمایي چې غیبت به داسې وکړي چې وایي به چې رحمت الله علی فلان لقد وقع فی ذنب کذا یاره فلان کې باندې د الله رحم وکړي په پلان کې ګناه کې مبتلا ده نو ګوره وایي کړه دعا خو وایي کړه سره غیبت بلکې عمر رضی الله عنه ډېر ښایسته قول ذکر کړی ده ډېر ښایسته قول هغه ذکر کړی ده امام غزالی ته احیاء العلوم کې ذکر کړی چې عمر رضی الله فرمایل چې ذکر الله تعالی شفاء د الله ذکر چې دا شفا ده دا دوايي ده و ذکر الناس داء د خلق ذکر چې دا بیماری ده ډیر کرته مونږ دی او چا ذکر په ښه انداز باندې شروع کو آخر سره په غیبت باندې ور ختم کو ورونو کوشش کول پکار دا ځان تم بیا ما او تاسو تم ځکه یو سخت مراحل ما او تاسو ته روان دي د قبر د حشر د آخرت نو د هغې خپل ځان د آخرت دپاره کوشش کول پکاره چې د ژبې د آفت مونږ کنټرول کو الله رب العالمین نه توفیق هم وغواړو چې الله رب العالمین مو تاسو د غیبت نه بچ کړي انشاءالله د غیبت په باره کې لږ تفصیل شته ده ځکه بعضې اقسام بالکل غیبت به وي خو په شریعت کې به هغه جایز وي انشاءالله هغه به آینده جمعې کې بیانوو بتوفیق الله تعالی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين